څوک چې عیسیانو ته د دغه ورځې مبارکباد وایي، لکه دا د هغوی نن ورځ اخترم دی، کرسمس هم دی، او مقصد دا دی چې نعوذ بالله من ذلک په دغه ورځ باندې د الله زوی شوی دی او هغه عیسی علیه السلام دی. نو که چا هغوی ته مبارکي وویلي یا یې د هغوی نه مبارکي واخیستله، نو علما فرمایي د په دې خبره ګویي وکړه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. نو دا ورسره که چرته د ده د عقیده وي، نو په دې باندې دا د دین نه وځي، او که عقیده نه وي د جهالت د وجې نه، د ناپوهۍ د وجې نه مبارکباد یې ورته وویلې، نو دا عظیمه ګناه ده، لویه ګناه ده او کبیره ګناه ده، بلکې کفر ته ځان نږدې که. رب العالمین خپل ذات باره کې په صورت اخلاص کې فرمایي لم یلد ولم یولد، نه د الله د چا نه زیږېدلی دی او نه الله چا زیږولی دی. رب العالمین پاک ذات دی. رب العالمین هغه ذات دی د هغه قدرت باندې اسمانونه او ځمکې او ټوله دنیا ولاړه ده او دا هر څه رب العالمین پیدا کړي دي. نو دا کرسمس د هغوی یو خاص مذهبي شعار دی، مذهبي نښه او علامه ده. دوی سره په دغه ورځ په دغه کرسمس پروګرام کې شریکېدل او په لاره ورسره تلله یا هغوی سره کیټ کټ کوله، دا که عقیده دې دا وي نو بیا په دې باندې کافر کیږي، او که عقیده دې نه وي د جهالت د وجې نو بیا هم عظیمه ګناه ده. امام ابو داود حدیث راخستی من تشبه بقوم فهو من، چا چې د کم قوم سره مشابهت وکړه هغه د هغې په شان شو، هغه به هغوی سره پورته کیدی شي. بیا هغوی ته تحفه ورکول یا د هغوی پروګراماتو کې شریکېدل دا هم عظیمه ګناه ده. لہذا د خپل دین نه ځان خبرول پکار دي، په دین باندې ځان پوهه کول پکار دي. هسې نه موږ د دین دعوې کوو، روان شوي په غلطه لار باندې یو، دعوې به د دین کوو، دین به راکینی، هسې نه چې بیا زمونږ او ستاسو حشر او راپورته کېدل کافرانو سره ونسي، عیسیانو سره ونسي.